په افغانستان کې د جمهوریت بنسټګر سردار محمد داود خان پر ژوند، کار او پاچاهۍ باندې غږېږو. راسره یې واورئ. سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی په 1288 هجري لمریز کال چې له 1929 کال سره سمون خوري په کابل ښار کې وزیږېد. د خپل منځني تحصیلات په استقلال یا اماني لیسه کې سرته رسولي دي. په فرانسې کې یې د کور جوړونې یا مهندسۍ په څانګه کې درس ویلی و او د کابل په حربي پوهنتون کې یې نظامي زده کړه وکړه. ده په 1412 هجري کال د اکا د لور سره چې د اعلیحضرت ظاهرشاه خور وه او زینب نومېده واده وکړ. داود 7 اولاده درلودل، 3 زامن عمر، خالد او ویس وو او 4 یې لوڼې تورپیکۍ، شینکۍ، درخانۍ او زرلښته وې. د ده پلار محمد عزیز کله چې په جرمني کې سفیر و د یوه افغان محصل لخوا وویشتل شو. دی په 1934 کال کې د مشرقي ولایت نایب الحکومه شو. په 1935 کال کې د کندهار د ولایت نایب الحکومه په حیث مقرر شو. د 1939 کال څخه تر 1940 کال پورې د مرکزي قواوو قوماندان و. په 1948 کال کې د یوه کال لپاره داخله وزیر شو. د څه مودې لپاره پاریس کې افغان سفیر و. د 1949 کال څخه تر 1953 کال پورې د شاه محمود خان په کابینې کې د دفاع وزیر و. محمد داود د 1953 کال د سپټمبر پر 6 نیټې د کابینې په جوړولو موظف کړی شو. له پاچا کېدلو سره یې سم د پښتونستان مسله راپورته کړه. خان عبدالغفار خان یې حمایه کړ او د ملي عوامي ګوند ډېر غړي یې په کابل کې وساتل. دی یو وطنپال او د عیاشۍ او رشوت خوړلو څخه یو مبرا افغان و. صادق مسلمان او ډېر باتقوا و. دی د رهبري شورا اقتصاد پلوی ښکارېده او په عین حال کې یې کروندګرۍ او خصوصي پانګونه هم تقویه کوله. دی د هغو کسانو سره چې امتیازات یې د ځان لپاره غوښتل ښه نه و. حتی د ده خپل فامیل د امتیازاتو سره هم مخالفت کاوه. ده د خپل نوم څخه رسما د والای حضرت نوم لرې کړ. محمد داود خان غوښتل چې د افغانستان څخه یو مترقي، د سیاسي، اقتصادي او اجتماعي پلوه پر خپلو پښو ولاړ هیواد جوړ شي. ده غوښتل چې په هیواد کې د افراط تفریط ورک شي او د ژوندانه په وسیلو کې د منظمو اقتصادي او سیاسي پلانونو په جوړولو سره تعدیلات منځته راشي. د همدې پلانونو د عملي کولو لپاره د نرمۍ په ځای له زور څخه کار واخیست چې پایله یې ډېره خرابه راووتله. په 1963 کال کې استعفا ورکړه. خدای بخښلی محمد داود خان د 1452 هجري کال د چنګاښ د 16 یا د سې شنبې په سهار د راډیویي وینا په اورولو سره په هیواد کې جمهوري نظام اعلان کړ. په خپله راډیویي وینا کې یې وویل: ګرانو خویندو او ورونو سلام. خپل وطن ته په خدمت کې د بېلابېلو مسؤلیتونو د یوې مودې په اوږدو کې همیشه د یو هدف په لټه کې وم، تر څو د افغانستان د خلکو په تېره بیا د محرومو طبقو او زموږ د مملکت د زلمي نسل دپاره یو مثبت او واقعي محیط برابر کړم او مادي او معنوي وده منځته راسي او په هغه کې زموږ د وطن ټول خلک بې له توپیره او امتیاز څخه د خپل وطن د ابادۍ او سرلوړۍ په لاره کې برخه واخلي او مسؤلیت احساس کړي. هغه ته د قانونیت ورکولو او استقرار لپاره یې د 1452 هجري کال د زمري پر 4مه د رژیم د پالیسۍ پر بنا د سیاسي، قضایي، اداري او اقتصادي مسلو په هکله تقنیني فرمانونه صادر کړل. دغه فرمانونه چې انعکاس یې د 1455 فصلونو او 136 مادو کې اساسي قانون د هیواد له حقوقپوهانو څخه د جوړې کمیټې په واسطه تصویب او د 1455 د سلواغې د میاشتې د اساسي قانون تر تصویب او توشیح پورې اعتبار درلود. لومړۍ ګڼه فرمان یې په 9 مادو، دویمه ګڼه په 4 مادو او دریمه ګڼه په 18 مادو کې تنظیم شوی و. وروسته یې په نورو قانوني نوښتونو هم لاس پورې کړ.
قوانین یې په تقنیني فرمان نافظ او ورپسې د 1443 کال د اساسي قانون له مخې په 14مه جرګې لخوا تصویب شو چې د هغه د 124 مادې پر موجب د ملي جرګې جوړېدل د 1458 کال د لندۍ په میاشت کې اټکل کړي وو. د دې دورې تقنیني فعالیت د ژوند په مختلفو مواردو کې له 26 قوانینو، 12 تقنیني فرمانونو، 13 اساسنامو، 12 مقررو څخه عبارت وو چې په ټولو کې یې کولی شو د مترقي مالیې له قانون، د جزا قانون په 1523 مادو کې او مدني کوډ په 414 مادو کې د اراضي اصلاحاتو قانون، د بانکونو قانون، د ځمکو یا اراضۍ د سروې، تصفیې او ثبت قانون، د بیمې قانون، د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې اچونې قانون، د کوپراتیفونو قانون، د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو قانون، د استهلاکي موادو د مالیې قانون، د سیاحت قانون، د ترانسپورت او د جادیې د ترانزیت قانون او د بیسیم د دستګاه له قانون څخه یادونه وکړو. ناویلي دې پاتې نشي د جزا او مدني قوانین چې د خدای بخښلي محمد داود خان په وخت کې د هیواد د قانون پوهانو لخوا د یو شمېر اسلامي هیوادونو له هغې جملې څخه د مصر، الجزایر او عراق د هیواد د متخصصینو په همکارۍ تدوین شول. د هیواد د حقوقي اړیکو په تنظیم کې اغیزمن سند ګڼل کیږي. محمد داود خان د واکمنۍ په لومړیو کې د کمونیستي افسرانو او لوړ رتبه چارواکو په مرسته حکومت کاوه، خو وروسته متوجه شو چې ملت کمونیست او کمونیست پلوه حکومت نه غواړي. له همدې امله یې په حکومت کې تصفیه پیل کړه. هغه اشخاص چې د روسیې سره یې اړیکې درلودې له حکومتي دستګاه څخه وایستل. د دې لپاره چې فراري مجاهدین بیرته افغانستان ته راولي، سعودي عربستان او پاکستان ته یې سفرونه وکړل. په روسانو همدا ښه ونه لګېدله. داود خان مجبوراً کمونیستي مشران نور محمد ترکی، ببرک کارمل، حفیظ الله امین او سلیمان لایق او نور ملګري زندانیان کړل. جنرال قادر او نور افیسران چې د هغوی له زنداني کېدلو خبر شول، د امین لخوا په مخکني ورکړل شوي پلان یې عمل وکړ او په پایله کې یې د ثور پر اوومه 1450 هجري کال د داود خان پر کور سخته بمباري شروع کړه. د ماښام د اذان سره سم کمونیسټانو خپل بری اعلان کړ او داود خان د خپلې کورنۍ د 19 تنو سره په شهادت ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. د داود خان قبر تر 1482 هجري کال پورې نادرکه و، خو په 1482 کال کې افغان حکومت هغه پیدا کړ. د داود خان مړی په داسې حال کې وموندل شو چې قرآن شریف یې لا په جیب کې و.